بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو پر تن وي. راځو د تیر په څیر په مایکروسافټ وینډوز 11 کې چې دی زمونږ نن درس دی په ټاسک بار پراپرټیز کې چې موږ دا ټاسک بار سیټینګ څنګه کولی شو. اول چې زه کله به د سټارټ باندې کلیک کوم نو زمونږ دا سټارټ مینو ده. په دې ځای کې چې دی موږ سره دا سټارټ مینو راځي چې دا په وینډوز 11 کې چې دی موږ سره چې دی دا په وینډوز 11 کې نوی راغلی ده او چې د سیستم یې اوس سنټر ته راغلی دی. موږ کولی شو چې دا موږ د لیفت ته راوړو. نو د دې دپاره به موږ دا څنګه لیفت ته راوړو. زه به راشم همدلته به رایټ به کلیک کوم، ټاسک بار سیټینګز ته به راشو او د هغې نه وروسته چې دی اول ځای کې چې دی موږ سره ټاسک بار الایمنټ راځي. نو چې زه کله په دې باندې کلیک کوم نو دا موږ سره په دې لیفت پوزیشن کې راله څنګه چې موږ سره په وینډوز 10 کې او په وینډوز 7. اوس چې دی زه راځم دا بېرته چې دی زه سنټر ته راولم نو سنټر دی هم راوستلی شم. ورپسې چې دی شو ویجټ بټن نو مطلب څه دی وایي دغه بټن یادېده. دا بټن چې دی دا ما ته مه شو کوه نو تا ته به چې دی دا بټن نه شو کوي. که بیرته موږ آن کړو نو دا به موږ سره بیرته شو شي. ورپسې چې دی زه راشم د دې ځای نه رایټ به دلته زه کلیک کوم او ټاسک بار سیټینګز ته راځم. خو زه راځم دلته چې دی زه یو کلیک کوم او دا چې دی تاسو به په شارټکټ باندې به دا مینو څنګه راولئ چې دا شارټکټ ما تاسو ته ښه شو چې رایاد شو. تاسو چې دی دلته به په دې ځای کې چې کله رایټ کلیک ټاسک بار سیټینګ ته راځئ د دې شارټکټ به تاسو دلته به راشئ او کلیک به کوئ آلټ انټر به ووهئ. خو په هغه صورت کې چې تاسو کله دلته یو کلیک په دې ټاسک بار باندې سراسر چې په هر ځای کې یو کلیک شوی خو چې کلیک شوی داسې نه چې دلته یو ریفریش شوی یا یو فایل انتخابي او بیا چې دی تاسو دلته کنټرول انټر وهئ نو دا بیا چې دی د دې پراپرټیز را اخلي. او که دلته د دې ځای نه یو ریفریش شوی یا دلته یو کلیک شوی نو بیا چې دی دا ایکس اس کوم عکس العمل موږ سره نه ښیي. نو د دې لپاره که تاسو ته څوک وایي چې ما ته دا مینو چې ده دې ځای کې چې زه کله رایټ کلیک کوم او بیا راشم ټاسک بار سیټینګ ته دا وینډو ما ته په شارټکټ باندې را خلاصه که. نو د دې لپاره چې دی که تاسو دلته اوس کلیک کوئ دا نه خلاصېږي. صرف تاسو به په ټاسک بار باندې یو ځلې د موس یو کلیک وکئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به کنټرول انټر چې دی تاسو آلټ انټر چې دی د دې ځای نه تاسو ووهئ. دلته چې دی تاسو صرف یو کلیک وکئ کنټرول آلټ انټر نو موږ سره چې دی د دې ځای نه به دغه مینو چې ده دا به موږ سره را خلاصه شي. آلټ انټر سره به موږ سره دا مینو چې ده د دې ځای نه دا وینډو به را خلاصه شي. شو ډیسکټاپ بټن ډیسکټاپ بټن چې دی دغه کمانډ په دې کې نوی راغلی دی خو کم کار چې دی هغه موږ سره په دې ځای کې اوس نه شو کېږي نه معلومیږي. شاید چې دی وروسته په نورو وینډوزګانو کې چې دی د دې کمانډ هغه اپډیټ راشي. اوس چې دی په دې ځای کې چې دی په آن او آف باندې کوم عکس العمل موږ سره نه ښودل کېږي چې دا کوم کمانډ موږ سره هیډن کوي. ورپسې کمانډ چې دی دریم کمانډ اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ. ډیسکټاپ موډ هم دقه دی چې دا کوم یو موږ سره دی. په دې ځای کې چې دی وایي کله تاسو راشئ د دې ځای نه او دا تاسو کلیک کوي د دې ځای نه او دا موږ سره چې دی آن شو نو په اتومات ډول باندې چې دی موږ سره چې دی دا ټاسک بار هیډن شو. که زه راشم یو کار کوم نو دا ما سره هیډن شو. خو که کله زه د موس پوینټر چې دی دا راوړاندې کړم نو موږ سره چې دی دا ټاسک بار بیرته چې شي شو شي او راشي. بیا د رایټ کلیک کوم راځم دلته ټاسک بار سیټینګ ته راځم او د هغې نه وروسته چې دی دغه ټیک مارک چې ما مخکې ولګو شو اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ دا چې دی تاسو به د دې ځای نه کلیک کړئ نو موږ سره چې دی دا په دې ځای کې آن شو راغی. شو بیجډ ان د ټاسک بار کله چې دی موږ سره آن او آف وي د دې هم موږ سره کار دا دی چې کله موږ په دې ځای کې په دې براوزر کې چې دی مثلا دا کروم براوزر دی یا موږ سره چې دی د دې ځای نه چې دی موزولا فایرفاکس دی چې هر یو براوزر کې چې موږ کار کړی وي یا موږ په هغې کې یو جیمیل لاګین کړی وي او د هغې په اړه باندې چې څومره نوټیفیکیشن موږ ته راځي دلته موږ ته د فیسبوک په رقم شو کېږي. نو دا چې دی په هغه ځای کې موږ ته هغه کومه نښه چې شو کېږي چې مثلا دې ځای کې لیکلي چې مثلا 10 یا 50 یا 60 د دې ځای نه صرف دا لیکلي نو د دې پټول تاسو غواړئ نو صرف تاسو به دا ټیک مارک چې دی آن او آف کوئ. اوس ما سره چې دی انټرنیټ کنیکشن نشته دی او نو ما ته نوټیفیکیشن راغلی چې زه دا تاسو ته په اتومات ډول باندې وښایم چې د دې کار څه دی. شو وینډوز انک ورک سپیس بټن کله چې زه دا د دې ځای نه چې کومه دا زه آن کوم نو دلته موږ ته چې دی دقه بټن راکړي چې دا د دې ځای نه دا بټن ده. که بیرته زه دا آف کوم نو دا بیرته زه آف کولی شم. شو ټچ کیبورډ بټن کله چې دلته موږ زه دا آن کوم نو ما ته به چې دی د دې ځای نه چې راکړي دغه یو کیبورډ به راته راکړي چې د دې ځای نه موږ په ټچ وخت کې چې دی د کمپیوټر ټچ کمپیوټر چې دی دا موږ بیا په اسانۍ سره یوز کولی شو. نو دغه کمانډ پکې د دې کار. ورپسې خبره چې دا د دې ځای نه شو ټاسک ویو بټن. شو ټاسک ویو بټن نه مطلب دا دی چې موږ دلته چې دی ټاسک ویو په نوم باندې یو بټن لرو د دې ځای نه دغه بټن موږ سره چې دی د شو ټاسک ویو ده. زه وایم چې دغه بټن ما ته مه شو کوه نو دا به تاسو ته نه شو کوي. زه راځم دا مې بېرته آن کړه نو دا
ما سره شو کیږي صرف آن او آف دی بس. که تاسو ته څوک پوښتنه درنه وکړي چې دلته زما ټاسک ویو بټن ماته راوله نو تاسو به ډایرکټ رایټ به کلیک کوئ را به شئ ټاسک بار سیټینګ ته او په دې کې چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه به لاندې به راشئ تاسو به د دې ځای نه ټاسک ویو بټن به واخلئ د دې ځای نه به دا به اوکې کوئ. زه راځم دا ما بېرته آن کړو نو آن شو. ورپسې دغه بټنه یادوئ د سرچ په نوم باندې دا بټنه ده شو سرچ بټن دا د دې ځای نه ماته مخ آیا نو دا به تاسو سره پټه کي او که ته ویم چې دا ماته شو که نو دا به د دې ځای نه څه شي دا به موږ سره یو په یو د دې ځای نه شو به شي او را به شي. اوس ورپسې چې دی هاو ډو آی کسټمایز ټاسک بار باندې چې زه کله کلیک کړم نو دا چې دی اوس مخکې به موږ سره دې کې کمانډونه وو اوس چې دی په دې کې هغه کمانډونه نشته دی چې مخکې به په دې ځای کې راتللی. لاندې دغه کمانډ چې لګېدلی دی ټرن سیسټم آیکن آن آر آف کله چې زه کلیک کړم نو ما سره چې دی یو بله وینډو راغله په دې کې موږ سره مختلف چې دی آیکنس رالل. صرف د دې ځای نه زه راځم چې دا سات کوم یو دی دا ماته مه شو کوه نو دا آف کا. زه ته وایم چې دا والیوم چې دی دا ماته مه شو کوه نو دا آف کا. بیا وایم چې دا نیټورک چې دی دا آیکن ماته مه شو کوه. بیا پاور دا بیټري ماته مه شو کوه. بیا چې دی د دې ځای نه انپوټ دا ماته مه شو کوه. بیا چې دی زه ورته وایم ماته دا لوکیشن مه شو کوه. ورته وایم چې دا ایکشن سنټر ماته چې دی د دې ځای نه مه شو کوه. زه ورته وایم چې دا کیبورډ مه شو کوه او بیا چې د دې ځای نه ورته وایم دا مایکروفون مه شو کوه نو دا ټول څه شول دا ټول ټاسک بار زموږ په دې شکل باندې راغی. که تاسو غواړئ چې دا بیرته خپل عادي حالت ته راولئ نو تاسو به راځئ د دې ځای نه بیا زه راځم چې یو ځل بیا موږ ښه پوه شو نو رایټ مې کلیک کړه دلته به چې دی تاسو رایټ کلیک کوئ او ټاسک بار سیټینګس ته به راشئ د دې ځای نه بیا چې دی دلته به تاسو راشئ په دې ځای کې به لاندې راشئ دلته ټرن سیسټم آیکن آن آر آف باندې به کلیک کوئ. اوس چې دی موږ سره دا کمانډونه ټول آف دي زه به چې دی د دې نه هغه یو آن کړم چې کوم یو زما په کار دی راځي د دې ځای نه دا چې دی دا لوکیشن هم زه نه غواړم ایکشن سنټر زما په کار دی کیبورډ هم نه غواړم او دا لاندې کمانډونه چې دی دې نه صرف دغه یو دا نه غواړم نور چې دی زما دا ټاسک بار چې دی د دې ځای نه ما سره جوړ شو او راغی. زه بیرته بیک ځم د دې ځای نه. اوس چې دی دا موږ سره د ټاسک بار سیټینګ خبره وه د ټاسک بار او پاتې چې دی د دې نورو کمانډونو چې دی دا به موږ وروسته انشاءالله چې ویو که ژوند باقي وو. که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي نه وي سبسکرایب کړی د یوټیوب چینل زموږ سبسکرایب کړئ او د خوا کې د بیل آیکن چې راوځي په هغې کلیک وکړئ او په آل کلیک وکړئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت او خوشحاله ژوند ولرئ.